السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا او دا غب رحم او کرم سرا دا سوالات و جواباتو بدی مبارک سلسلہ کے نن بدی کی اولنے سوال دا ورور کڑے دے چی دا خبر منگا وریدلی دا علماؤنا چی حدیث کی راگلی دی چی سوک دا شپکی دا دو آیتون آخرانی دا سور بقری والولی نو دا پارا کافی دی. سوال دا دے کہ دا دو آیتون سڑے دا شپی پا دی منزون کی پا منزی کی ہوئی، ماخام منزی کی لگا دو آیتون ہوئی، ماسخوتن کی ہوئی، نو دا با کافی کنا لازم دا منزنا علاوہ پا عام حالاتو کی الوستل غواری دا دو آیتون. الجواب صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تے دا ابو مسعود رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلت کفتا، سوک چی دا سور بقری دا آخرانی دو آیتون دا شپی وی دا پارا کافی دی. آخرانی دو آیتون آمن الرسول دا آیت تے بیور پسی آیت دا صحیح حدیث تے صحیح بخاری سے مسلم کی. او دیرور دا سوالم دیر مفید تے چی دا بلازم منزن علاوہ بلس حال کیوئے کنا منزن کی مویلش. نگورا دی حدیث کی دیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندی ویلی خودیسی ویلی چی سو کی دا شپی ہوئی عام خبر دا او چی کمزی کی اللہ رب العزت زمین دا پارا سانتیا جوڑ کردی منگ پا زور ولی بائی کی چخ چی ہو چی نا دا منزن کی لکه منزن بہر عام خبر کردی دا نو دا دین دا واضح شوا چی کتے پا منزل کی ویو کزان لے یو سڑے ما سوتے منز کے لی گیا ہے یا امام دے یا زان لکی او دا پا منزل کی دا دو آیتون ہوئی یا پا ویترو کی ہوئی یا دا ما سوتن پا سنتو کی ہوئی یا دا ما خام پا سنتو کی ہوئی نو دا عملو کزاکی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسوک دا شپی دا دو آیتون ہوئی دا خوش پا دنو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانی دیویلی چی سوکی ہوئی پا منزکی کنا بہر دا منزکی خبر عام ہے کتے منزکی ہے کتے بہر دا منزکی. مقصد سے دے شپی دی دو ایتون لوستل دی بس مقصد دکل چی تا دے شپی بہر برخ کی چی خو چی تا دا دو ایتون والولی دستا دا پارا کافی دی. دا تا زیادی فائدہ ذکر کم چی کافی سا مطلب دی، کافی دا سنشو اسم دی دا پارا تا ذکر کوم چی منتا پتا ہوئی دیر رونا و خوین دی دا دیلوی فضیلتنا محروم دی حالانکہ یو 100 منٹا پی لگی دو ایتونه دی. دا دو ایتونه جی تا دا شپیول ولی گنستا دا پارا کافی شو خواہ کافی دا سنه شو نو یو دی که قول داده چی کافی شو دا شپی دا تاجود نا یعنی چا چی دا دو ایتونه ہوئی دا دا پارا کافی دی لکه دا چی دا شپی تاجود کلی سمرلوی فضیلت. دویم دا چی دا دا پارا کافی دی دا دا حفاظت دا پارا شو پا دا شپکی چی کم مصیبتونا حادثی واقعی رازی اللہ بلاغی نساتی. دریم دا چی دا دا پارا کافی دی دے وس دا شیطان نا اللہ رب العزت وساتو دا ساتن اکڑیشو شیطان دا تکلیف دی شپکی نیشی ورکولی دی که بل قول دا دا پر کافی دی سمت ہوئی دا پر کافی دی وی پا دی چی کم اجر دا تا ملاوی کی نو آگا اجر کافی دی دا اجر گوازی پورا دی چرا کم پا دو ایتونو ملاوی منگ دا وایو چی دا اللہ رب العزت فضل و رحم و کرم پراخ دی دا طول معنی بکی دا نبرتی دی چی سوک دا شپی دا دو ایتونو ہوئی نو یو خو دل اللہ اجر رکی تاجودو دا ولا کافی شو. دویم اللہ بے ساتی دا شیطان نا. دریم اللہ بے ساتی دا مصیبتونو نا عذابونو نا سختونو دا شپکی.
څلورم دغه اجر دله پوره دی. سوچ وکړئ چې یو سړي نه دا د اوسه پورې نه وي ویلي او دومره وخت پرې تېر شوی، څومره لوی اجر د ده نه هغه ضایع شوی دی. ولې زمونږ که خیال هم کړی زمونږ په دې معاشره کې د خپل علاقې ته ته وګوره، زه به وګورم هر یو سړی په ده چا څه کړي دي، په ده پیریان راځي، په ده چپه راځي، دلته بس دې کور کې یو حادثه ختمیږي جو بله راځي چې دا بس زما یو مسله ختمیږي جو بله راځي چې دا بسي چلي. چېرته تا سوچ کړی دی چې ته د الله ذکر کوې، ته الله یادې، ته د سهار ماښام اذکار کې، ته د منځه نه بعد اذکار کې، ته دا دوه ایتونه وې. حدیث کې راځي چې څوک د شپې ایت الکرسي ووایي سهاره پورې شیطان ته نه نږدې کېږي، ته ایت الکرسي وې. او داسې بیا هغه نور بې شماره اذکار دي چې موږ ذکر کړي دي ورځ او شپه کې ویله کېږي، ته کوم یو وایې؟ بیا د هغې نه به سړی سوال وکړي. ته اذکار وایه چې ته د رب العالمین په حفاظت کې او ساتنه کې پاتې شي، شیطان نه به بچې، د حادثاتو نه به بچې، کوډو منترو والا به د الله په اذن سره په تا اثر نشي کولی، پیریان به د الله په اذن سره تا له تکلیف نشي درکولی، نور داسې دشمن په انسانانو کې چې کوم ستا دی تا ته څه مصیبت در رسول غواړي الله به یې د هغې نه ساتي. که نه موږ کې کمی نشته، موږ کې ښه ډېر کمی دی. اوس دا صرف دوه ایتونه دي او رب العالمین پې تا ساتي د سهاره پورې. د شپې چې ته وده کېږي فیسبوک ته څومره ګورې ځه، یوټیوب، او دی دومره لازمي ګوري، ته به چې دی د علاقې مشر دی لازم به دی د اخبار ګوري چې ده ته د علاقې پته او ګوري څه. اکثر زمونږ معاشره ده ته ګوري څه، یا کرکټ یا ډمان یا لیونی یا ټیک ټاک یا نور څه داسې. ښه سړی هغه دی چې داسې څه ګوري چې یعنی ګناه ورته نشتي خو نه پکې د دنیا پیدا شتي او نه د آخرت. دا پکې ښه سړی دی، دا ښه سړی دی چې لکه داسې څه ګوري صحیح ده چې ګناه پکې نشتي خو پیدې هم نشتي، نه په دنیا کې نه په آخرت کې. نور دا راشه وګوره څه څه ته موږ ناست یو، څه څه موږ ګورو، کوم طرف ته د معاشره روانه. والله سړی پې سخت غمجن شي او افسوس کې شي. قومونه نور قومونه کم طرف ته روان دي، موږ کم طرف ته روان. موږ ایله بیله ټیک ټاک له او فحاشۍ له او دې له زور ورکو، یعنې خلک مخې ته ځي، موږ په شا روان. پښتانه مشهور وو په دې باندې چې دوی د پردې او د حیا او د عزت خیال ساتي. په کار دی دې کې ترقي شوی دی چې موږ داسې ویلی چې د پخوانۍ زمانې نه اوس خلک ښه شوي دي. نه، چې څومره ورځې او شپې تېرېږي موږ پسې روان یو. موږ هغه اشته چې کوم ښه صفات دي موږ کې هغه موږ بیلو. څه د لاسه یو څو روپو د لاسه چې په انټرنېټ باندې ګټلی کېږي. بعضو ته خپلې ښځې راویستې دي په خپله، او دا دومره عجیبه دنیا ده که نه چې څومره سپک وي او څومره د خباستونه کول. په پښتنو کې به زه پښتنو خبره کوم، پښتنو کې به ته چلېږي، ډېر احتیاط سره یې کوم. زه به خپل هم پښتن یم خو کوم چې حقیقت دی هغه به حقیقت وي، په هغې پرده خو نشو راچولی. اوس الحمدلله د پښتونخوا د پولیسو ته مخه شوې ده، الله دې ورته ښه مخه کړي چې دا څومره خباستونه یي چې دا ټول ختم کړي، الله دې ورله طاقت ورکړي. او د چا چې دې طرف ته سوچ شوی ده الله دې هغه له اجرونه ورکړي. دا د معاشرې کامیابي ده. دا هغه حقیقي په معنو سره په پښتنو په معاشره باندې خفه کېده دي چې ته دوی ته هغه لارې بندې کړي کومې لارې چې د دوی د تباهۍ دي، او هغه لارې ورته کولاو کړي کومې لارې چې د دوی د کامیابۍ دي، که هغه دنیوي کامیابي ده او که هغه د آخرت کامیابي ده. رب العالمین دې زمونږ دا معاشره د هر قسمه ګناه نه وساتي، او دغه خلکو ته چې په کږه لار روان دي رب العالمین دې ورته هدایت وکړي، الله دې پوه کړي. مقصد د خبرې دا دی چې د شپې ته دومره وخت په انټرنېټ کې ته ضایع کړي،
دا چې ما ته یو به پکې ما ته وایي چې نه زه یې نه ګورم دی به هم کم سے کم لس منټه خو به تېرې که نه دا لس منټه ګوره ما ډېر لږ ووي خو کم سے کم ځه دې لس منټو کې چې ته صرف 2 منټه د الله ذکر وکړي رب العالمین دې دا ټوله شپه ساتي ټوله شپه او سحر به راپاسې طبیعت به دې برابري او مانځله به هم ځې کېدای شي تهجد توفیق یې ته هم میلاو شي موږ ټوله شپه انټرنیټ وګورو سحر مونځ خو لاړ راغی پکې چې انټرنیټ یې کتلی بیا چې راپاسو نو څوک را سره خبره نه شي کولی ډایرکټ ورته دا خوله ووځي چې هلته طبیعت هم خراب دی کار نه لاړ شو د کار مزه نشته کار نه شو کولی مزدوري کې برکت نشته ولې ځکه چې موږ ټوله شپه خرابه کړې ده نو نقصان زمونږ خپل دی او ګټه هم زمونږ خپله ده که موږ چېرته د الله او د الله د رسول ومنله که هم نه منله زموږ خپل تاوان والله اعلم